بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالله پهلوان احمدزی یم. غواړم نن درته د برق نیونې یا د بجلۍ نیونې یا د برېښنا نیونې چې یو څوک ونیسي هغه سره باید موږ څه وکړو. تر ټولو اول خو الله دې هر انسان ترې وساتي. هغه د موږ او تاسې یو دغه وایي د خدای په کارو کې او د بجلۍ په تارو کې ګوتې مه وهئ. نو بعد له هغه هم خدای مکړه چېرته یو څوک سو او بجلۍ ونیول. تر ټولو اول خو دا د بجلۍ نیونه سوه چې برق ونیو، که ماشوم و که غټ و. تر ټولو اول خو چې برق ونیو عامه اصطلاح د موږ دا ده چې دا په خاورو کې ښخ کړه. د خاورو ښخېدو باندې د وخت مه ضایع کوئ. تر ټولو اول باید هغه سره برېښنا قطع کړئ چې برېښنا د برق څه شي ورلګېږي چې سره دی ټچ ده هغه باید قطع سي. هغه په څه شي واسطه، یا په پلاستیک یا د وچ لرګي په هغه شي په واسطه چې هغه نه برېښنا تېره نه سي. اول تر ټولو اول دا کار ده. بیا یې که چېرته تنفسي سیستم باندې تاسو کولی شئ د هغه په خوله باندې خوله ورکېږدئ او د هغه تنفسي سیستم ته ادامه زور ورکړئ او چې تر څو د هغه ساه وچلېږي، تنفس یې شروع سي. دویم یې که کوم ټپونه ولري، زخمونه ولري، هغه په پاکو اوبو ومینځئ او هغه پټۍ کړئ. دریم یې تر ټولو نږدې روغتون ته یې ورسوئ تر څو هلته مربوطه ډاکټر او هغه کلینیک همکاران ټول پې کار وکړي او له مرګ څخه یې وژغوري. په خاوره ښخولو کې د مریض وخت هم مه ضایع کوئ او د هغه ژوند سره یو لوبه راځي. باید دا ونیسئ. مننه. خیر سوی. خدای دې وکړي چې روغ جوړ وئ او د صحت جامې به پر تن ولرئ. خدای په امان.